سوالګرې ښځې سره د خلکو بد سلوک. نن درته د یو سوالګرې ښځې په اړه جالبه کیسه لرم. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. یوه ښځه چې په غریبه کورنۍ کې واده شوې وه او خاوند یې بېروزګاره و، ښځې به هر وخت خپل خاوند ته ویل چې یو څه کار خو کوه تر څو په ګېډه خو ماړه یو. خو خاوند به یې کله د یوه نه او کله د بل نه قرض اخیستو او خپل ضرورت به یې ورباندې پوره کول. آخر خبره تر دې حده راورسېده چې نور ورته چا قرض هم ورنکو. دا ښځه وایي چې داسې حالت ته ورسېدو چې نږدې و د لوږې نه مړه شو. خو یو چا مشوره راکړه چې خاوند خو دې هسې هم د کار نه دی، ته خپله د کوره بهر ووځه او یو څه کار وکړه. ما هم همداسې وکړل او خاوند ته مې وویل چې ته خو هسې هم کار نه کوې، زه به یو څه کوم او ماښام به پیسې راوړم چې یو څه پې د خوراک لپاره واخلو. دا ښځه وایي چې د کوره ووتم، نور څه کار پیدا نه شو، نو په سوال مې شروع وکړه او خلکو به راته ښه پیسې هم راکولې. پیسې به مې ماښام خاوند ته ورکولې، هغه به د کور ضرورتونه پرې پوره کول. روزمره به بازار ته تلم او پیسې به مې ګټلې. یوه ورځ یو دوکان ته لاړم، د سوال لاس مې ورته ونیول، ویې ویل معده نشته. ما ویل خیر دی وګوره یو څه راکړه. هغې وویل دلته خو نشته، خو خبره ګودام ته ځي هلته به وي او هلته به یې درکړم. ما هم ورسره ومنله او ګودام ته لاړو. ګودام کې یې نور ملګري هم وو او ټولو را سره په زوره بد سلوک وکړ او زما عزت یې د خاورو سره خاورې کړو. نو نن سبا په هیچ چا باور نه دی پکار، په هر څه کې ډېر احتیاط وکړئ.